السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ګورئ چې موږ د یو داسې ډریور سره ناست یو چې ګاډی په خپه باندې چلی او د دې البته دواړه لاسونه پاس په ولو کې کټ شوي دي او دا چې دی اوس ګاډی په خپه باندې چلی. دا ماشاءالله ډېر یو غیرتي ځوان دی سره د دې چې دغسې ډېری خلک موږ او تاسو په ښارونو کې ګورو چې هغو سوال کوي یا بل چاته لاس غځوي خو دا خپل همت نه بایلي او په خپل لاس باندې پیسې ګټي. نو استاده ته ښه شکر دی الحمدلله دې ښه دي. خدای دې عزتمند زه خو در سره ډېر یېرېږم چې مطلب دا ګاډی دې ولې ته ونه غورځېږي یا هغه تا سره چې کومه سورلۍ ځي هغوی نه یېرېږي. واقع ته چې زه خو خپله ماشاءالله ډریورۍ کې مشکل نه لرم خو بس چې خلک را سره ځي یېرېږي را سره بس خلک در سره یېرېږي او خلک را سره یېرېږي نو داسې کله نه دي شوي چې کوم څوک دی ما غوندې ډېر یېرېږي او د ګاډي نه کوش. زه خو همدا اوس غواړم چې دی ګاډي نه کوشم خو ښه دی سلو روانې که ته پوخ روډ کې روانې بیا خو به خلک بیخي ډېر یېرېږي. شکر الحمدلله مشکل خو پکې نه لرم په ډریورۍ کې خو بس خلک واقع ته چې داسې خلک هم را سره راختلي یېرېدلي دي بس راله وایي استاده ودرېږه بس بېرته کېوتي دي بیرته کوز شوي بېرته کوز شوي دي. نو زه خپل هم چې دی استاد محترمه ډېر زیات در سره یېرېږم. زه وایم چې دا ګاډی د غاړې ته ودرو خبرې به در سره وکړم نو هم بس ما دا یېره ختمه شي ما درنه یو څو پوښتنې وکړم. صحیح ده که نه؟ دغلته ګاډی لږ ودروه. خلقنا پردی یما زد دما حول په نظر کې لیونه یما زد دما حول په نظر کې لیونه یما خلقنا پردی یما خواریت ها غوسه ستا خو لاسونه شته دی که نه یاره که دا مصنوعي دي؟ دا مصنوعي دي دا کار نه کوي. ښه یعنې ته به په واقعي توګه د لاسونو په ارزښت باندې پوه شوې. واقع ته بالکل ښه نو هلته خو در سره یېرېدم تا ویلې چې بعضې خلک ما نه کوسي چې یېرېږي را سره ته خو ډېر زیات مایوسه کېږي هم که نه؟ واقع ته بس زه یم چې بس سورلي را سره راوخېږي او کېوځي را نو خامخا سړی مانځي. د ورځې څو روپۍ جوړې؟ بس کله سورلي یو کله نه که نه دغه موټر دی دغه په دنده چلوم بس داسې وخت راځي چې بس د سره مې یو شی هم نه ګټلی. په دنده یې چلې؟ په دنده یې چلوم. یعنې د بل چا موټر دی ته یې چلې د ورځې څو روپۍ به یې ورته ورکې؟ دا یې له د ورځې 2500 روپۍ ورکوم خو بعضې وخت کې بس پیدا شي بعضې وخت کې بس نه. ښه د ورځې 2500 روپۍ هغې ته ورکې بیا هم دې کې 2500 هغې ته ورکې او دومره مزدوري باید ته وکړې چې کور ته یې هم راوړې. د ګاډي وارث په چا دی؟ د ګاډي وارث چې دی غټ پایې دی واړه په ما دی. ښه نو دا چې کومه ورځ داسې راشي چې تا نه یې ګټلي نو بیا به ته هغه سړي ته د خپله ژبه پیسې ورکړې؟ واقع ته چې بس داسې وخت راغلی دی چې ما نه ګټلي بیا د خپله ژبه بس چې تاوان مې پکې کړی بیا هغې هم را سره کور ودان ګزارې را سره کړي که نه. کارونه خو ډېر وو دا ډریوري دې څنګه غوره کړه چې ډریوري باید په خپو باندې وکړې؟ بس زما بله لار نه و بس موټر ولاړو د ورور مې مالته راشه دې له کېنه بس هغه خدای پاک بس دومره کومه چې زه ډریور شوم. چې ډریور شوم نو اوس د دندې ګاډي چلوم. څو کسه فامیل لري بل څوک د سره شته که نه یوازې ته یې؟ ما له خدای د شپږو نفره فامیل مې دی. واده دې کړی دی؟ واده مې کړی دی او ښه بچي هم لري؟ بچي هم لرم شکر دی. او دا ټول کور او بچي او دا شپږو کسه دا تا ته در تر غاړې دي؟ بس دا ټول مال را په غاړه دي او بس د الله په توکل خلک ورونه در سره شریک دي که درنه بېل دي؟ بېل دي رانه ورونه بېل دي درنه بس همدغه موټر په دنده چلی همدغه د رزق وسیله ده. داسې طبعا ګاډی چلی که نه داسې څه داسې یو ارمان لري چې د ګاډي نه بل کار وی که نه همدغه ډریوري به کوې؟ بس دغه ارمان لرم زه یم دا ګاډی خو تیاره جنازه ده د 5 نفرو 6 نفرو ژوند د خدای په لاس کې دی ډریور په لاس کې دی. زه یم خدا نه کرده بس سبا به نه دی زه یم چې چېرته راله د ناستې کونې کار پیدا شي نو دا به بیخي ګل خبره دی. یعنې مطلب دا ته وایې چې داسې یو کار چې زه ناست یم او دغه کېږي دکانداري کې وشي بیا به سودا څنګه راخلې؟ دکانداري چې وشي بس زوی به مې را سره وي پوه شي.
خزوی دی مطلب دا کار کولی شي او شکر الحمدلله بس زه به ورته ناست یم ها ها سترګو لیدلی حال به بس ازوی به مې هر څه کوي زوی به دکانداري کوي ته به ورته خودانه کې بالکل او راخلی به هغه که نه خدا د غټه ارزو ده چې مطلب د ګاډي کې د سره خلک نه ځي یا دا نه چې د خلکو ژوند واخلو نو ته چې بس داسې یو کار چې د بل چا ته خو پکې خطر نه وي که نه واقع ته بالکل او همدغه مې ارزو ده ها 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 کومه داسې ورځ چې ته داسې ډېر مایوسه شوې ولا بس هغه ورځ باندې به د وخت کې چې راووځم بس د الله په توکل پوه شي بس ورلی پیدا نه شي بېرته تش لاړ شم هغه ورځ ماله تاوان وي که نه هلته کور کې بچیان په تمه دي زه پلار به مو څه شی راوړي پوه شي به چې بېرته لاړ شم او دلته سورلي پیدا نه شي نو دغه ورځ ماله بیا سخت زور راځي هلته بچیان ماله په تمه وي که نه بالکل چې دا به یو څه راوړي ته تش راشي لکه داسې خبرې دي نو اوس راغلې که نه باید وی کو ځان پوه کړو د ژوند سره بعضې تړلې داسې مسلې دي که نه اوس به ته ورې مثال ته په لاره باندې روانې وږی کېږي سفر د سورلي چلی که نه بالکل اوبو ته دې زړه کېږي تشناب ته ضرورت پیدا کېږي که دغه مشکلات څنګه حل کړې بس ډوډۍ خو چې چېرته وږی شم یا تږی شم بس مسلمانانو باندې دا دنیا آباده ده یو مسلمان له ورشم ولوي یم چې وروره دغسې مشکل لرم د مخکې نه ولوي یم که نه بس بیا کور ودان هغه ماله اوبه هم راکړي ډوډۍ هم راله راکړي هر څه درکې هر څه راله راکړي او دا د تشناب مشکل مې چې دی دا راله الله پاک دغه راکړی دی چې کشک استعمالوم په خپله په خپو باندې دا هر څه کوم خو دا مشکل حل کولی شي ښځه الله تعالی دې وکړي چې یو خپل دکان څښتن شي خدای دې عزتمند ما نه که ستا نمبر چا غوښته انشاءالله زه ستا نمبر هم زه ورکوم نمبر دې خلاص پرېږده او که د ټول نه ښه دا د نمبر دې دلته ووایه چې دا نمبر چې یم 0 8 50 709 دغه نمبر چې څوک ډیل کړي تا سره خپله مخ کېږي بالکل نو ډېره مننه اوس په موټر زه چلوم که ته به یې چلې بس ستا خوښه ده زه یم چې زه به ځکه چې تا سره یېرېږم صحیح خبره صحیح ده که چې یېرېږي راسه بیا ته کښېنه ډېره مننه ځئ چې ځو خدای دې عزتمند لره